زنانه چې د پوزه کې میخکې اچولی یا په غوږونو کې والی نو د غسل یا د اودس چاردام په وخت کې د دې لرې کول به لازمي او که نه چې اوبه ورته دننه لاړې شي. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې نه والی لرې کول لازم دي او نه د پوزې میخکې لرې کول لازم دي، نه د اودس چاردام په وخت کې نه د غسل په وخت کې. ولې ګوره کله چې موږ مخ اینځو په اودس کې نو موږ ظاهري مخ اینځو، نو ظاهر چې ته اینځې پای کې پوز هم راله نو پوزه ظاهري اینځل غواړي، دا نه چې پوزه کې سوری شوی دی دې سوري کې دننه اوبه رسول غواړي، داسې تکلف مشقت کې ځان اچول دي. هر چې پوزه دننه ده نو شریعت ویلي دی چې ته ورته اوبه راکاږه او بیا یې سوڼ که، په دې سره کار وشو. اگر که دې کې میخکې وي که دې کې هر څه لګېدلي، شریعت موږ ته صرف دقه ویلي چې پوزې ته اوبه راکاږه او بیا یې سوڼ که، بس خبره ختمه شو. ښه غوږ له راشه، غوږ کې مسحه ده، مسحه او دا مسحه اصل شریعت دې دپاره مشروع کړې ده چې دې کې اسانتیا وي، یعنی که بعض ځای پکې پاتې شي څه خبره لکه ته په سر مسحه کې لاسونه دې شاته بوتو بیا دې مخې ته راوستو، غالب ګمان دا دی چې تا په ټول سر باندې لاس راښکوو، دا غالب ګمان دی، خو داسې کیدی شي چې ستا د سر بعضې څه هغه وچه پاتې شي. دا شریعت اسانتیا جوړه کړې ده، داسې نه دي ویلي چې ته سر دې اوبو ته ونیسه او سمې وینځه، نو چې 5 ټیمه له هغه اودس نه علاوه چې ته د دغه دپاره کې نفلي لمونځ دپاره یا عام یو سړی دینداره دی هر وخت په اودس کې، نو دا به څومره ګران وي چې موږ هر وخت سر وینځو. دغه شان د غوږونو دا مسحه ده او هغې کې مسحه به کوم ځای کې ته دا سبابه ګوته چې ورته وایي تشهد ده، دا ته به غوږونو کې دننه کېدې او په دې غټه ګوته باندې د غوږ دا شا چې ده دا ته پرې راکاږېدي سي. په دې کې دا لازم نه دي چې یو زنانه به لازم د غوږ کې څه لګولي دي والی دا به لرې کوي، ځکه چې شریعت خو دا نه دي ویلي چې ټول غوږ به په مسحه کې یوه، بل شریعت دا نه دي ویلي چې د غوږ دا غوښه چې ده دا دننه که سوری په دې کې به اوبه بوځي، نه. که راشو غسل له نو د غسل مسله هغه دا ده چې په غسل کې ظاهري بدن اینځل دي، شریعت دا نه دي ویلي چې ته دننه بدن اینځه الا خولې ته اوبه اچول پوزې ته، د هغې مسله خو واضحه ده. اوس غوږ کې سوری دی نو دا موږ ته شریعت نه دي ویلي چې د غوږ دا سوری چې دی دا راکولاو که او دې کې دننه دې اوبه لاړې شي، او دغه معمولي ځای چې پاتې کېږي دا د شریعت ته طرف نه ماپ دی، خصوصا زنانو ته. که چېرته دا مسله داسې وایي چې دا لرې کول د اودس دپاره یا غسل دپاره لازم دي، نو رسول صلی الله علیه وسلم الله را لېږلی دې دپاره و چې هغه خلکو ته دین بیان کړي، او په هغه وخت کې هم زنانو دا قسمه ډول استعمال کړی دی، دا سره استعمال کړي. لکه حدیث بلال رضی الله عنه مشهوره واقعه ده چې رسول الله وسلم کله د اختر خطبه وکړه نارینهو ته، نو بیا یې زنانو ته وعظه او نصیحت وکړه او بلال ورسره و، او عبدالله بن عباس ورسره مې روایت کې راځي، نو هغوی ته یې وایي صدقه کوئ چې الله هم د جهنم د اور نه بچ کړي، نو یې زنانو خپلې والی او داسې نور سره هغه چې دی صدقه کړو. نو دلیل دی چې هغه زمانه کې هم دا استعمال شوي دي، او که چېرته دې دپاره اودس او د غسل دپاره د دې لرې کول لازم وي نو رسول صلی الله علیه وسلم الله را لېږلی دې دپاره و چې هغه د دین دا مسلې نارینه او زنانو ته واضح کړي او هغه نه دي بیان کړي. او موږ د ځان نه د الله په بندګانو باندې یو شی نشو لازمولی، د یو عالم دا اختیار نشته چې دی د حلال حرام کړي یا د حرام حلال کړي، او یا د جایز ناروا کړي او ناروا د روا کړي، دا اختیار صرف د الله سره دی، د پیغمبر سره هم نه. لکه څنګه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان باندې هغه ګبین حرام کړی یا ماریې په ځان باندې حرام کړه هغه واقعه، نو الله ورته ایتونه راولېږل لم تحرم ما احل الله لك، ای پیغمبر ته ولې په ځان باندې حرامې هغه څه چې الله د باندې حلال کړي یا الله ستا دپاره حلال کړي. نو چې پیغمبر سره اختیار نشتی د مولا او عالم سره اختیار د کوم ځای نه راغلی. د دې بعضو علماو دا ټکې یعنی همیشه مناسب هم نه دی، احتیاط جی وی دی کې دی، یعنی احتیاط د نوم لاندې په خلکو باندې سختی جوړول دا هم نامناسب دی. ها صحیح د بعضو ځایونو کې سړی ویلی شي دلیل په رڼا کې چېرې احتیاط دی کې غوره دی، خو دې چې کې زنانه ته یو سړی دی چې احتیاط دا ته والی لرې که
احتیاط دا دی چې ته میخه کې لري که دا وایي ظلم کول دي زیاتې کول دي نو د دې لرې کولو ته ضرورت نشته